ها دې حدیثه کې هغه بعض هلکان وایي چې دې یعنې نور حقیقت خو الله ته معلوم دی خو موږ چې صحیح نو هغه وایو چې لکه دې استادانو ته به دې قار وي ځکه چې وایي د کور نه دې په زور رالېږلی شوی معنی چې نه راته د دې اوس طریقه څه ده که ما ته د دې ماشوم حواله کړو که نه چې دا دې مونځ نه کوي یا سبق نه وایي یا د سکول سبق نه وایي یا داسې یا داسې او پلار په زور رالېږلی نه راځي زه دې ځان ته رانږدې کوم یو ته دغه راشه دا ستا کار دی ته څومره ښه سړی یې څومره ښکلی هلک یې څومره قدرمن سړی او کېږي د انسان نه غلطي تا نه داسې غلطي شوې ده خو بیا به ونه کړي اولنۍ مرحله دا ده موږ به ده سره کوشش کوو او که ضرورت وهلو ته راغې د شریعت په حدودو کې دننه ګزار موږ ونه ورکړو خو داسې ګزار چې د سړي دا لاس داسې شي که نه چې دا وده شي وده او ما ته یو ملګري دا قصه کوله سبحان الله زموږ د ماحول ته وګوره څنګه جوړ شوی دی ما ته یو ملګري دا قصه کوله وي موږ سبق وي نو یو هلک و هغه ډېر کمزور و هغه ته دا سبقونه نه ویل او وی دومره کلک شوی و که نه چې د هغه نه ګټه جوړه شوې وه ګټه نو هغه به څه چل کوو هغه به یو کپړه رومیال ورسره و هغه به دې مړون کې دیزي کې د دې لاس ته سم کلک تاو کړی وی ما ولیدو چې دا دې دا چل کېږي دا ولې بیا ته ما تپوس کېږي دا ته څه کې وی دا چې داسې کلک تاو کړي نو وینه بنده شي چې وینه بنده شي دا ځای خوږېږي چې دومره چل ورته دی زده کړی دی نو پوه شي چې سزا به هم څه سزا وي نه زیاتې دی ظلم دی که هغه هره تعلیمي اداره ده او که هغه هر مستوا والا ده ماشومانان دي منځني دي لوی دي دا نه دی پکار وهل شتي کله ناکله او د شریعت په حدودو کې دن